الله اکبر الله ډیر لوی دی. سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے الله. اوس دا الله تعالی سره خبرې دی، مونږ الله تعالی ته وای اے الله پاکی د تعالی را. وبحمدک او سره د حمد استا. وتبارك اسمك او برکت والا د نومستا. وتعالى جدك او لوی د شانستا. ولا اله او نشته د لایق د عبادت غیرک سواستانا. کله چې مونږ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک د الله تعالی تعریف وکړو، نو د دینه بعد د شیطان نه پناه ضروری ده. نو د شیطان نه د پناه د پاره مونږ دا دعا وایو: اعوذ بالله پناه غواړم په الله سره من الشیطان د شیطان نه الرجیم چې رټلی شوی دی. بسم الله ومن شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم او خاص رحم کوونکی دی. د دینه بعد به بیا سورۃ الفاتحه وایو. نو په دې سورۃ الفاتحه کې درې خبرې دي، و آیاتونه دي. نو په درې آیاتونو کې د الله تعالی تعریف شوی. په درې آیاتونو کې زمونږ سوال دی، د الله تعالی نه مونږ سوال کوو. او یو آیات داسې ده چې د الله تعالی او د بنده په منځ کې دی. نو مونږ په سورۃ فاتحه کې وایو: الحمدلله ټول تعریفونه خاص الله لره دي. کم الله؟ هغه الله رب العالمین چې پرورش کوونکی د مخلوقاتو دی، تربیت کوونکی د مخلوقاتو دی. رب ویل کېږي تربیت کول په قلاره قلاره باندې یو څیز چې دی نو هغه غټول. الله تبارک وتعالی داسې بېنیازه ذات دی، داسې اوچت صفات والا ذات دی چې د یو سړي تربیت کوي د بل نه غافل کېږي. په دې دنیا کې څومره زناور دي، او بیا چې دا نو بعضې زناور داسې دي چې هغه 24 غنټې بعد یا 36 غنټې بعد چې دا نو بچي راوړي. دا مګه نه ده، مګه دا 36 غنټې بعد بچي راوړي. او څونه واړه واړه دغه ټول چې دا نو دا د مور په دې خېټه کې چې پکې الله تعالی د هغو نه خبر دی. دوله رزق ورکوي، د یو رزق چې دی نو هغه بل نه ورکوي، غلطیږي پکې نه. د دې ټولو خلکو چې دی نو تربیت کوونکی الله تعالی دی. نو مونږ په منځ کې الله تعالی ته وایو چې ای هغه الله ټول تعریفونه تعالی دي چې ته پرورش کوونکی د مخلوقاتو یې. الرحمن چې عام مهربانه دی، الرحیم او خاص رحم کوونکی دی. عام مهربانه مطلب دا دی الله تعالی په دنیا کې مسلمان لا، کافر لا، نیک عمل لا، ګناهګار لا، ټولو له رزق ورکوي. یوه ورځ هم الله تعالی داسې نه دی کړی چې د چا باندې د ګناهونو د وجې نه د هغه رزق بند کړی. په رزق کې کمی راځي خو بنده یې نه. نو الله تعالی عام مهربانه دی په دنیا کې، او خاص مهربانه دی په آخرت کې چې مسلمانان به په خپل رحمت سره جنت ته داخلي. مالک چې بادشاه دی یوم الدین د ورځې د قیامت. نو د دینه بعد بیا مونږ الله تعالی ته وایو ایاک خاص ته ای الله نعبدو عبادت کو مونږه، و ایاک او خاص ته نستعین مدد غواړو. اهدنا اخای مونږ ته الصراط والمستقیم نیغ لاره، صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی په هغوی باندې، غیر المغضوب علیهم چې غضب نه دی شوی په هغوی باندې، ولا الضالین او نه هغوی بېلارې شوي دي. یعنی ای الله د داسې خلکو لار راته راوښیه چې تا په انعام کړی دی، ستا غضب په هغوی نه دی شوی او نه هغوی بېلارې شوي دي. د دینه بعد به بیا آمین وایي. د امین معنی ده ای الله دا دعا زمونږ قبول کړي. دینه بعد چې دی نو بیا مونږ یو سورت وایو. نو زه د سورة الاخلاص ترجمه به وکم، نور چې دی نو انشاءالله تعالی که موقع وه د اخرنو 10 سورتونو ترجمه به هم کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. قل اے پیغمبر اوایا هو الله احد چې هغه الله یک یو دی. الله هغه الله دی الصمد بے نیاز دی. لم یلد نتی سوک پیدا دی ولم یولد او نه د چانه پیدا دی. ولم یکن له او نشته دی د هغه د پاره کوفوا همسر نشته دی د هغه د پاره سوک برابر احد یو تن یعنی د الله تبارک وتعالى برابر هیڅ څوک نشته. بیا د دینه بعد به وای الله اکبر الله ډیر لوی دی. سبحان ربی العظیم پاکی دا رب زما لره چې ډیر لوی دی. سبحان ربی العظیم پاکی دا رب زما لره چې ډیر لوی دی. سبحان ربی العظیم پاکی دا رب زما لره چې ډیر لوی دی. سمع الله لمن حمده الله تعالی واوریدا خبر د هغه چا چې د الله تعریف وکړو. سبحان ربی العظیم کې مونږ د الله تعالی تعریف وکړو او سمع الله لمن حمده کې الله تعالی فرمایي چې الله تعالی واوریدو ستاسو د تعریف. چا چې د الله تعریف وکړو الله تعالی واوریدو. ربنا ای زمونږ رب لک الحمد تعالی تعریفونه دي. دینه بعد نور دعاګانې ام حدیثو کې راغلي حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه هغه ویل پکار دي د رکوع نه چې سړی راپورته شي. بیا به الله اکبر وایي. بیا به په سجده کې درې پیره دا وایي سبحان ربی الاعلی پاک ته رب زما چې ډیر اوچت شان والا دی. سبحان ربی الاعلی پاک ته رب زما چې ډیر اوچت شان والا دی. سبحان ربی الاعلی پاک ته رب زما چې ډیر اوچت شان والا دی. الله اکبر الله ډیر لوی دی. دینه بعد بیا مونږ التحیات وایو. التحیات لله ټول قولی عبادتونه خاص الله لره دي. والصلوات ټول بدنی عبادتونه خاص الله لره دي. والطیبات ټول مالی عبادتونه خاص الله لره دي. السلام علیکا سلامتی دی پتا باندې ایها النبی اے نبی علیه الصلاۃ والسلام ورحمت الله ورحمتنا د الله دی پتا باندې وبرکاته برکتنا د الله تعالی دی پتا باندې. نو دا خو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سلام شو. د دینه بعد به د خپل ځان لپاره ام غواړي السلام علینا سلامتی دی فمون باندې وعلى عباد الله الصالحين او د الله په نیکانو بندگانو دی سلامتی اوي. اشهد ان لا اله الا الله گواهی ورکوم د دې خبرې چې نشته د لایق د عبادت الا الله مگر یو الله دی. واشهد ان محمدا او گواهی ورکوم د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم عبده بنده د الله دی ورسوله رسول د الله دی. دینه بعد بیا موږ درود شریف وایو. اللهم صل اے الله رحمت نازل کی علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او په آل د محمد صلی الله علیه وسلم باندې. آل ویل کېږي د کور خلکو ته خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هر پرهیزګار سړی دا زما په آل کې داخل دی. کما صلیت لک څنګه چې تا رحمت لګره وعلى ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او فآل د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام باندې انک حمید مجید اے الله تستایل شوی او بزرګي والای. اللهم بارک اے الله برکت ولېږي علی محمد په محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آل محمد او فآل د محمد صلی الله علیه وسلم کما بارکت لکه څنګه چې تا برکت لېږلی و على ابراهیم په ابراهیم علیه السلام وعلى آل ابراهیم او فاولاد د ابراهیم علیه السلام انک حمید یقینا تستایل شوی مجید بزرگی والای.
بیا د دې نه بعد چې کومه دعا په عربی کې تاسو ته یاد یې هغه کولی شئ. عموما چې نه مونږ دا دعا وایو ربنا اے زمونږ ربا آتنا راکې مونږ ته په دنیا کې حسنتا توفیق د نیکۍ وفي الآخرة وراکې مونږ ته په آخرت کې حسنتا ښایسته بدله د نیکۍ وقنا او وساتې مونږ عذاب النار د اور د عذاب نه. د دې نه علاوه پکې نورې دعاګانې هم احادیثو کې راغلي دي ټولې ویلی شئ. بیا به د هغې نه بعد چې دا نو ښی طرف ته او بیا ګس طرف ته سلام ګرځئ او دا به وایي السلام علیکم ورحمت الله، سلام دی پتاسو باندې او رحمت د الله دی پتاسو. سلام ګرځولو کې به داسې نیت کوي چې سلامتیا دی وي پتاسو خواته چې کومې خلک کې که نه په هغو باندې به د سلامتیا نیت کوي. او که زنانه په کور کې یوازې مونځ کوي او سلام ګرځوي نو بیا به چې د انسان ښی طرف ته هم پرښتې دي ګس طرف ته هم پرښتې دي د انسان حفاظت کوي. نو په سلام ګرځولو کې به دا نیت کوي چې په تاسو د سلام یې ای پرښتو